سلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د مسلمانی کورنۍ کامل معرفت راځو وایي چې یو مسلمانه کورنۍ څه رقم ده او تاسو ته نن معرفي کوو. تاسو هم زده کړه وکړئ چې د مسلمانې کورنۍ په رقم واوسېږئ. وایي کورنۍ چې اسلام عملي کوي هیڅ وخت نه خرابېږي. اسلام موږ ته وایي په کورنۍ کې باید څه رقم ژوند وکړئ، عدالت ولرئ، عادلانه تقسیم بندي وکړئ، مینه وکړئ، د مینې اظهار وکړئ، قدرداني وکړئ، مننه یو د بل وکړئ، احترام و شخصیتونو ته ولرئ، عاطفي امنیت وکړئ او خپل کورنۍ و دغه شیانو ته امر کړئ چې دغه شیان په کورنۍ کې موجود واوسېږي. وایي عدالت د ټولو انساني نظامونو بنسټ دی چې باید په کورنۍ کې موجود وي. وایي گذشت کول، که مقابل طرف ملامت هم وي ته گذشت وکړه، حوصله وکړه، صبر وکړه، دا تا ته خدای اجر درکوي. د کینې او نفرت څخه لرېوالی ولرئ. د کورنۍ ښه مسؤلیت اخیستل د جهاد درجه ده. بعضې نارینه د اوس زمانې داسې چې د خپل د کورنۍ مسؤلیت ښه نه اخلي، لکه د زما دوهم مېړه ځان پر الله نه سپاري، ځان د دنیا پر شیانو سپاري. زما لور په زړه سرۍ وه، زه په ایران کې مجبوره سولم چې پاته سوم د لور تداوي وکړم. دغه سړی و هر چاته کښېني وایي زه 2 کوره لرم، ته دغه ونه کړه چې دا یو کور خرڅ سي، د لور په اقتصادي لحاظه د خپل د لور تداوي وکړي. زه راولاړه سولم، ما خپل شخصي کور په ګروي ورکړی. دلته مې په ایران کې ځان ته کور په ګرو کوي، کار مې ونیوی، زحمت مې وکړي. په ډېر زحمتو مې د خپله لور وساتل. دی چې زما مېړه و خپل د لور دپاره هېڅ کار ونه کوي. دی وایي دا کور چې دی دا ډېر مهم شی دی چې باید څوک یې ولري. زه وایم نه، مسلمان باید د مسافر په رقم ژوند وکړي. کورونه ساتل یا پر کور باندې تکیه کول د مسلمان کار نه دی. کوشش وکړئ په کورنۍ کې خپل مسؤلیت ومنئ. که تاسو خپل مسؤلیت په کورنۍ کې ومنئ دا د جهاد درجه ده. زه دا دی تاسو ته وایم، دا زما ویډیو تاسو ګورئ، زه په الله باندې قسم اخلم که د آخرت په ورځ زه د مجاهدینو په کتار کې راپورته نه سولم، زما نوم دې بیا پرواه نه ضیایي نه وي. ځکه چې ما هم په اولي نکاح کې خپل د زوی مسؤلیت اخیستی دی. امید دا دی په دویمې نکاح کې په زړه سرۍ نجلۍ مسؤلیت واخیستی. هغه چې نارینه و د دا مسؤلیت څخه یې تېښته وکړل، نو د دې اجر حتما خدای ماته راکوي. په دا دنیا کې به زه مشکلات ووینم، صحیح دی، تنهایي به وي، د اولاد یوازې حفاظت به وي، لیکن یوازې سته. وایي د اولاد سره رویه باید تاسو پر اسلامي قانون باندې وکړئ. د اولاد آیندې ته باید پلان ولرئ. اولاد ته ښه کورنۍ ماحول جوړ کړئ. وایي اولاد ته تکبر او حسد څخه وساتئ. وایي ګناه ور وښویئ چې ای اولاده تکبر او حسد کول ګناه ده. دغه زما دوهم مېړه یو رقم تکبر درلودی، یو رقم غرور یې درلودی. ګوره چې پر ځان باندې د چی فکر کوه، نه انسانیت درلودی، نه نزاکتونه درلودل، نه آداب معاشرت درلودی، نه اسلام عملي کوي. زما د رنګ زردۍ، زما د ابروریزۍ صفت سو په ټولنه کې. دغسې یو کس ته ځان مه جوړوئ. وایي ځان له اسلامي شریعت خبر کړئ او ځان او عملي یې کړئ. کله چې تاسو مړه سئ، که الله جل جلاله ته د قیامت په ورځ ووایاست چې زه په شریعت نه وم خبر، هغه وایي زما پسې چې نه وې خبر، ما قرآن راستولی و تا به ځان پوه کړی وی. وایي مرزونه عملي کوي. په کورنۍ کې باید مرزونه یې د دغه اسلام او د اسلامي کورنۍ یا اسلام او کورنۍ پلیلیست کې ډېر مرزونه ما تاسو ته تشریح کړي چې دا ویډیوګانې وګورئ، زده یې کړئ او د خپل کورنۍ اصلاح کړئ. او سلسله مراتب په کورنۍ کې عملي کړئ. د کور معاینه دې مېړه کېږي نه، مېړه دې معاینه کېږي نه. دغه شیانو ته توجه وکړئ. انشاءالله ستاسو کورنۍ به ډېره ښه کورنۍ. مننه چې غوږ مو نیولی و.